اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه یو داسې کیمره ښیم، داسې یو اپس دی چې د هغې په ذریعه که چیرې تاسو سټوډنټس یئ او تاسو په یوه ژبه نه پوهیږئ، یو کتاب در سره وي، هغه کتاب تاسو ته مشکل وي او تاسو په هغه ژبه نه پوهیږئ، نو تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو خپلې ژبې ته راواړوئ. نو د هغې دپاره د یو اپلیکیشن ضرورت دی چې دغه اپلیکیشن به تاسو انسټایل کئ او د دغې په مدد سره به تاسو خپلې ژبې ته دغه ټرانسلیټ کئ، نو تاسو به په هغه کتاب باندې صحیح پوهه شئ. نو دا به تاسو څنګه کوئ؟ دا به تاسو راشئ دغه پلی سټور ته او په دغه پلی سټور کې به سرچ کئ، ولیکئ ګوګل ګوګل لینس. ګوګل لینس چې تاسو ولیکو نو تاسو ته به دا راوړي ګوګل لینس، تاسو ته ښکاري. دا به تاسو انسټایل کئ. دا زه انسټایلومه، دغه انسټایلیږي، روان دی. دا چې کله انسټایل شي نو دا یوه کیمره ده چې دا به تاسو هغه کتاب وي، ستاسو بل څه پیج وي، هغې ته تاسو دا کیمره څنګه ونیسئ. د دې د کیمرې په مدد سره به تاسو ته هغه کوم سبق چې دی، کوم کتاب چې دی، هغه به ټرانسلیټ کئ خپلې ژبې ته، نو تاسو به پوره په هغه باندې بیا پوهه شئ. نو دغه ګورو چې دغه اپس چې دی دا ډاونلوډ کړو، نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې دا به څنګه کیږي. تاسو ته پوره طریقه ښیمه. دغه اپس انسټایلیږي، روان دی. دا خاص کر د سټوډنټانو لپاره دی چې هغې چیرې یو کتاب باندې پوهه نه شي، نو خپلې ژبې ته یې ټرانسلیټ کړي، نو ډېر ژر به په دغه کتاب یا بکس باندې پوهه شي. نو ډېره اسانه طریقه ده. دغه انسټایل شو، ګورو چې دا څنګه کار کوي. دا یو بهترین اپلیکیشن دی خاص کر د سټوډنټ لپاره. دا زه اوپن کومه، تاسو لیدلی شئ دا به اوس اوپن شي. دا چې کله مونږ اوپن کړو دا کیمره تاسو ته ښکاري، دا کیمره راواغوښته. دا به زر راولمه. دا به زه راوړمه ټرانسلیټ. دا زما څه یو سبق دی، تاسو لیدلی شئ چې په انګلیش کې دی. دا به څنګه ټرانسلیټ کوو؟ دا به اوس ژبې ته یې اړوو چې موږ پرې پوه شو. فرض کړه زه یې پښتو ژبې ته اړومه، پښتو به ووهو. تاسو لیدلی شئ دا به اوس زموږ سره پښتو ته اوړي. تاسو لیدلی شئ دغه پښتو ته دغه واوړېدو، تاسو ته دغه ښکاري. دا انګلیش چې کوم دی
دا یو پیج و، تاسو لیدی شئ چې دغه پښتو ته واوړېدو. دې کې دغه طریقه تاسو کولی شئ. دې کې تاسو ته یو بله طریقه زه ښیم. تاسو به راشئ سرچ. فرض کړه زه دا اوس سرچ کوم چې دا تاسو ته به ښایي چې دا څه دی، دا د څه ریلیټډ دی. نو تاسو ته دغه صفحې ښایي چې دا د انګلیش دغه ټاپکس دي، دا د دې سره ریلیټډ دی. دغه ټول ټاپکس به تاسو ته راوړي چې دا دې سره ریلیټډ دي. دغه ټول ټاپکس یې تاسو ته راواړېدل. تاسو کولی شئ چې دغه تاسو ټرانسلیټ کړئ. پیر تاسو ټرای بیا کوم. دا زموږ څه انګلیش یوه صفحه ده چې دغه صفحه زه تاسو ته ټرانسلیټ کوم اردو ته. تاسو لیدی شئ الریډي دغه ټرانسلیټ شو. تاسو لیدی شئ په انګلیش کې ونیو. تاسو ته اوس ما پښتو ته واړو، دا الریډي پښتو ته ټرانسلیټ شو. تاسو دا لیدی شئ. تاسو په دې ټرانسلیټ باندې کلیک کړئ. تاسو ته به الریډي دا پښتو ته واوړي. تاسو لیدی شئ. همدغه اسانه طریقه ده. که تاسو چیرې دا اپلیکیشن انسټال کړئ نو تاسو ته به د سبق پړهایي چې کومه ده، خاص کر د سټوډنټس لپاره دغه به تاسو ته ډېر اسان او بهترین پرېوځي. والسلام.